د پټکي په باب کې یوه ورځې مخکې ما تاسو ته لږ اوږده تشریح وکړه جمعې نه بعد و غالبا ځکه چې نن سبا په دغه کې سستیاوې ډېرې موجودې دي نو د پټکي په باب کې حدیث قولي حدیث فعلي دواړه ثابت آثار د صحابه او ثابت د طبراني په معجم کبیر کې او د امام بهقي په شعب الایمان کې په دواړو کې حدیث مرفوع ده چې حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام اعتموا تزدادوا حلما پټکي په سر کوئ وقار او عزت په مزیاتیږي حدیث قولی پیغمبر علیه الصلاة والسلام امر پیغه باندې کړی دوم مولانا زکریا صاحب خصائل نبوي شرح د شمائل شریف صفحه 140 کې هغه وی والعمامه سنه مؤکده وقد امر بها النبي صلى الله عليه وسلم اعتموا تزدادوا حلما پټکای سنت مؤکد ده او نبی علیہ السلام امر پکړی ده چې پټکی په سر کوي وقار به مزیاتیږي بل عمدة القاری هغه نقل کوي چې د حضرت عبد الله ابن عمر نه چا پوښتنه وکړه یا ابا عبد الرحمن العمامه سنه فقال نعم دا پټکای سنت ده دوه ورته ویل چې او الته ما درته پیغه ورځ ویلی و سنت چې صحابي ذکر کوي نو سنت چا وي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ذکر کوي ایا پټکای سنت ده دوه ورته ویلي او ملا علي قاري جمع الوسائل شرح د شمائل شریف 203 کې والعمامه سنه لا سیما للصلاه عمامه سنت ده بیا خاص کر د لمانځه لپاره مولانا عبدالحی صاحب سعایا شرح وقایه هغه وی چې پټکای سنت ده خو هغه کې دومره ویلي دي چې کچېرې داسې و چې پټکای نه و دا څادر نه دا کترې دا دسمال دغه چې تر سر تاو کیم کفایت کوي او هلته ویلي و چې امام چې بې پټکای د قوم پټکي وي لمونځ مکروه ده نو پټکای نه دغه دسمال د سر تاو کیم مخالفت به نه راځي د پټکي نفس ثبوت په پیل د پیغمبر علیه السلام هم موږ تاسې حدیث ویلی چې په فتح مکه کې هم نبي علیه الصلاة والسلام تور پټکی په سر و د مرض په وخت کې هم چې هغه راوت علیه عمامة دسمه په پیل د ده باندې هم ثابت ده او قول امر هم په کړی ده په پټکي باندې او هلته هغه حضرت عبدالرحمن ابن عوف ته د سربندي ور وکړه پټکی ور په سر کړو چې جهاد طرف ته یې لیږه دا ټول ثابت دي خو د پټکي مقدارونه څومره پټکی وای شرعي لحاظ باندې داسې حد مقدر نشته چې دومره پټکی به وي خامخه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام 3 قسمه پټکي استعمال شانونشاه کشمیري صاحب یې راغلی ده 3 قسمه پټکي استعمال دا راغلی په کور کې د کور په زندگی کې کنکای پټکی 3 غزه شرعي چې د موږ تاسې کتره لکه دغه دسمال چې تر سر نه تاو کې چې یو نیم غز راځي دغه په کور کې د کور په استعمال کې دغه راغلی ده المنځو ته چې وتو د 15 وخته لمونځ چې په جمع باندې کوو هغه کې 9 غزه چې د موږ تاسې په غزه باندې 3.5 متره 3.5 غزه راځي دلته بیا دا راغلی د جمعې په لمانځه کې او د اختر په لمانځه کې چې خلک ډېر راځي په هغه کې بیا 12 غزه چې د موږ تاسې 6 غزه راځي 3 قسمه استعمال وای د پټکي د پیغمبر علیه السلام راغلی حکم په مقعین مقدار نه د کړی چې خامخا به دومره پټکی په سر کوی خو په خپله د ده د استعمال نه 3 قسمه پټکي وای راغلی دي کنکای پټکی 3 غزه په شرعي غزه باندې خو دا په کورنۍ زندگی کې دا 15 وخته لمانځه کې بیا 9 غزه چې موږ تاسې 3.5 غزه راځي د جمعې په لمانځه او د اختر په لمانځه کې 12 غزه چې موږ تاسې 6 غزه راځي دا 3 قسمه استعمال د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د پټکي راغلی نور د پټکي د رنګ په متعلق کې سپین رنګ زیړ رنګ تور رنګ دا د نبی علیه الصلاة والسلام نه ثبوت راغلی سپینې جامې ته عموما ترغیب هم ډېر ورکړی خو خپله هلته ثابت دی چې تور پټکی هم په سر کړی او داسې هم ثابت دی چې په ده باندې پټکی و زیړ رنګی ملایکې چې په بدر کې راغلي هم زیړ رنګونه پټکی په سر دا هم راغلي دي د دغه ثبوت هم شته
شین پټکی وایي چې څومره هغه حدیث مبارک د پیغمبر علیه السلام سیرت چې کتل شوی ده د ده په پټکیو کې شین پټکی نه ده رانقل شوی اما ممانعات نشته د شنې جامې فضیلت ذکر کړی ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی چې د جنتیانو شنې جامې دي قرآن کې خوږ درون چیشته رنگ ته وي سندسون خوږ درون شین رنگ نبی علیه السلام ته شنه جامه محبوبه وه وای دغه ثابت دي خو خصوصا پټکی نه ده ثابت اما ممانعت هم نه ده ثابت نو که شین پټکی څوک په سر کوي که تور په سر کوي که سپین په سر کوي که زیړ په سر کوي د ټولو جواز شته او تاوان دغه ځای ده چې څوک یو قسم پټکی شعار وګرځي او بل قسم پټکی باندې ترجیح ورکوي دغه حیثیت بیا بدعت ګرځي دا شین پټکی 273 کې یو پاچا د طرف نه دا لازمي شوی ده 273 کې د دغه نه مخکې نه شعبان نامه باندې پاچا تیر شوی ده د دغه نه 273 کې دا شین پټکی دغه حکم لازمي کړی ده د دغه نه مخکې لازمي حکم نه و نو اختیار ده په ټولو جامو کې لکه د بدن جامې چې روا دي تورې جامې نبی علیه السلام اغوستې دي سړی یوه توره را روان ده مخکې موږ تاسې ویلي دي سپینې جامې ته ترغیب ورکړی ده چې حتی مړي ته هم کفنونه پکې ورکوئ د شنو جامو یې فضیلت ذکر کړی ده چې د جنت جامې شنې دي شرعي ممانعت نشته پکې خو دغه ځای چې څوک بدعت او شعار ګرځوي چې دا راجح ده تر نورو نه افضل بولي او هغه نور بیا مفضول بولي په دغه حیثیت باندې مباح شی چې عقیده د لزوم وکړي بیا بدعت ورته ویل کېږي مباح شی چې عقیده د لزوم وکړي بیا بدعت ویل کېږي نن سبا خو داسې ډلې دلته ډېرې دي چا سره لازمي کړي دي چا شنه لازمي کړي دي چا تور لازمي کړي دي دا لزوم بدعت ده روا استنباط د ټولو شته سره او زیړ د نر په باب کې د قانع خالص تک زیړ خالص تک سور په یخ کې لږ څه اختلاف راغلی چې جایز و که نه دی جایز د ښځو دپاره خو هغه هم ثابت دي په هغو کې هم څه ممانعت نشته نو د سړیو دپاره وایي دغه رنګونه ټول جایز دي د یوه عقیده به د یوه پټکي نه لري نور خپله پټکی سنت ملا علي قاري صاحب چې خاص کر د لمانځه دپاره سنت مؤکد مولانا زکریا صاحب چې سنت مؤکد او امر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه باب کې موجود ده مولانا عبدالحی صاحب دغه ویلي کې خو ما درته په هغه ورځ هم ویلي یو واره چې یو شی پاتې شو بیا پاتې ده بیا بیرته ژوندي کول ډېر مشکل دي اوس دا قومي رواج نه یي موږ اکثره چې په سر کوو د قومي رواج په نیت په سر کوو چې په کوم قوم کې رواج هغه خلک ورته کلکي د رواج په حیث شرم ده چې پټکی دی نه په سر عنوان دی د خلکو نه شرم ده نیت د سنتو نه وي اصل کې که پټکی دم نیت به د سنتو وي بیا نو ثواب ده پکې د سنتو په نیت باندې په مخکې ما درته ویلې چې که سنت زوائد وي که سنت مؤکد موجب د ترقي دي موجب د قرب دی پیغمبر علیه السلام ته په نږدې کېږي الله تعالی ته محبوب دی الله تعالی ته سړی په وصل کېږي نیت به د سنتو کې خو بیا دا دی چې پټکی به وي په سنت طریقه باندې لہذا د پیغمبر علیه السلام پټکی راغلی ده داسې روایت راغلی ده چې دا شملې دواړه د ولې په مابین کې وې دام راغلی ده چې یوه شمله یې وه نو دوه شملې هم روا دي یوه شمله هم روا ده دا هم راغلی دي چې یو وخت کې شمله نه وه لکه پته د مکې معظمې کې چې ننوت هلته یې شمله نه وه پټکی و خو شمله یې نه وه که شمله بلکل پرې نږدې هم پروا نه لري خو دغه شمله بیا څومره 4 ګوتې لویشت ګاز دا د ناستي مقدار چې ما درته بار بار ویلی دی چې سړی د ټیټېږي جګېږي دغه ملا چې غبرګېږي تر دغه ځایه اخري حد ده د دغه نه که اوږده شوه بیا صدل ورته ویلی کېږي صدل په پټکي کې هم ناروا په کمیس کې هم ناروا په پرتوک کې هم ناروا په هر چیز کې بیا صدل ناروا ده خو د هر چیز چې په خپل صدل وي پرون هم درته تشریح کړه کابل ورځ تشریح کړه نو پټکی چې سړی په سر کوي نیت به د اتباع د سنتو وي نور کشف الباری خو شیخ سلیم الله خان صاحب خو دا توسع کړي مخکې موږ تاسو ویلي وو بهتره خدا ده چې شمله دی ولې په مابین کې دوم بیا مقام د فقهاو په نسبت باندې چې په ښي لوري باندې دریم صوفیه کرام بیا وی چې په چپ لوري باندې وي د لاندې داسې تعبیر کړي چې که شاته وي که ښي لور ته که چپ لور ته سنت ادا کېږي
سلیم الله خان شیخ صاحب چې لیکلي دي چې شمله که شاته وي که ښي لور ته وي که چپ لور ته وي امید د ثواب ده چې الله تعالی به دغه انسان ته خو چې نیت د سنت وي چې نیت د سنت وي پټکای په دغه نیت په سر کوي چې د حضرت صلی الله علیه وسلم سنت ده نو خدای پاک به په هر تقدیر باندې د ثواب ورکوي. باب التقنع. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة تسمع. وقال انس رضي الله تعالى عنه عصب النبي صلى الله عليه وسلم على راسه حاشية برد. وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت هاجر إلى الحبشة من المسلمين وتجهز أبو بكر مهاجرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وترجوه بأبي أنت قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لشحبته وعلف راحلتين كانتا عنده ولقد سموا ل4 أشهر. قال عروة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فبينا نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر رضي الله عنه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر فدا له أبي وأمي والله إن جاء به في هذه الساعة لأمر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال حين دخل لأبي بكر أخرج من عندك قال إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإني قد أذن لي في الخروج. قال فالصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم. قال فخذ بأبي أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى راحلتي هاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن. قالت فجهزناهما أحب الجهاز ووضعنا لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكأت به الجراب فلذلك كانت تسمى ذات النطاقين. ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور فمكثا فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب لقن ثقف فيدخل من عندهما سحرا فيصبح مع قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك اليوم حين يختلط الظلام ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم ويريحه عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسلها حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. د هجرت واقعه ما مخکې ذکر کړی د حدیث مټول ویل دا صرف خبره د باب ثبوت د تقنع د سر پټول لکه موږ تاسو څادر د شتاو کو چې تاوې نه کم صرف داسې دا څادر یا دسمال داسې په سر باندې واچي دا کترانی د کنکۍ کتر دغه سر پټول دغه ثبوت هم شته بلکې دغه اعتکاف کنکۍ اعتکاف ورته ویل شوی ده خلوت صغیر داسې چې دا څادر په سر باندې پروت وي د انسان سترګې اکثره د یوه طرف او د بل طرف نه محفوظې وي صرف خپله لیار ګوري دا د انسان زړه چې په نورو طرفو میل کوي د سترګو د نظر د وجې نه کوي حضور ځکه خرابېږي نو چې په لیارې ځي موږ ته حکم دا ده چې قدم ته به ګورې لیارې ته نو دغه قناع هم چې برسیره په سر باندې پروت وي نو د انسان وای دغه خپلې مخې ته پام وي یوه خوا ته بلې خوا ته ډېر پام کېږي نه نبي علیه السلام سر پټ کړی صدیق اکبر ته د غرمې په وخت کې راغی قناع ثبوت راغی. باب المغفر. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا مالك عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى راسه المغفر. مغفر کنکۍ زغره چې په اندازه د سر باندې وي چې نبی علیه السلام په سر باندې مغفر و چې پته د مکې معظمې ته راتلو صرف دلته وایي یو اشتباه پیدا کېږي چې هلته خو راځي چې پیغمبر علیه السلام پته د مکې معظمې په کال چې مکې معظمې ته ننه و تور پټکی په سر و دلته وایي چې مغفر و نو تطبیق محدثینو کرامو 2 قسمه کړی ده یو قسم دا د دواړه و لاندې باندې مغفر چې د خولۍ په شکل ده نو پټکی برسیره ده مغفر لاندې پټکی برسیره په ویلی نو دواړه موجود دي هم مغفر صحیح کېږي چې وایي څوک حکایت کوي هم پټکی دوم تطبیق یې داسې کړی د اول حال د جنگ حال و ځکه چې ورننوته خو په زور و په عنوت باندې ورننوته خطر و هلته یې مغفر په سر و کله چې مکه معظومه فتح شوه د جنگ حالات خطرات ختم شوه بیا یې پټکی په سر کړ
نو تطبیق دواړه صحیح ده که هغه څوک اول د حالت دخول ته ګوري نو د مخبر ذکر کوي چې مخبر په سر و او څوک چې انتها ته ګوري نو پټکی په سر ووایي د دواړو په دغه طریقه باندې